تازه خبر مولانا فضل الرحمن د پاکستان اصلي څیره نړیوالو ته وښوده. مولانا فضل الرحمن د پاکستان لوی رازونه افشا کړل. دا چې څه ویلي په ویډیو کې وګورئ. په سر کې یادونه کوو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ. د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان حکومت د ترهګرو او وسلوالو ډلو لوی ملاتړ یاد کړ. نوموړی وایي د پاکستاني حکومت 10 سلنه بودیجه ترهګرو تنظیمونو ته ورکول کیږي او دا د توریزم ملاتړ نه نو څه وو. مولانا فضل الرحمن وایي د پاکستان حکومت ته خپله ترهګري نه ښکاري، خو که د لویو څڼو او غټو بریتونو والا وسلوال به د یو غریب کور ته په زور ورغلل او له هغوی به یې ډوډۍ او چای وڅښه، نو دوی به بیا هغه غریب کور والا نیولو او ویل به یې چې د ترهګرو ملاتړ کوي. هغه غریب سړي چې ډوډۍ نه ورکوله نو څه به یې کړی وای، خو بله ورځ به پوځ ورپسې ورغی او هغه به یې له ځان سره یوړه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ یو ځل بیا د طالبانو له حکومته غوښتي چې د افغانستان له خاورې دوی ته د ورپېښو ګواښونو مخه ونیسي. د طالبانو حکومت وړاندې تر دې دغه تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل نظریات مو را سره په کومنټ کې شریک کړئ.